سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن سټیشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې څلورمه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 26 سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیرو نیوز سرویس څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان د پراختیايي تګلارې پلي کېدل. د افغانستان پراختیايي تګلارې چې د اسلامي امارت مشر له لوري منظور شوې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د پلي کېدو پړاو چارې پیل شوې. په افغانستان کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره د اوچا 4.3 میلیونه امریکایي ډالر مرسته. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر څخه له 4.3 میلیونه امریکایي ډالرو زیاته بشري مرسته ترلاسه کړې ده څو د هیواد د تر ټولو زیانمنو ټولنو لپاره روغتیايي خدمتونه پراخ کړي. او د اماراتي شرکتونو لوی رئیس تتارستان ته په رسمي سفر ولاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پراختیايي تګلارې تر منظورۍ وروسته د هغې پلي کېدو چارې پیل شوې. د افغانستان پراختیايي تګلارې چې د اسلامي امارت مشر له لوري منظوره شوې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د پلي کېدو پړاو چارې پیل شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي چې یاده پراختیايي تګلاره د هیواد د ملي پراختیا لپاره اساسي موخې او لومړیتوبونه په ګوته کوي. برادر اخوند دغه راز وویل د هیواد محدودې سرچینې او ورځ تر بلې زیاتېدونکې اړتیاوې ایجابوي چې ټول اماراتي وزارتونه او ادارې اړوند پالیسۍ پروګرامونه او پروژې د دې سند په رڼا کې ترتیب او عملي کړي څو د ملي سرچینو په تخصیص او مصرف کې د لا زیاتې همغږۍ او لومړیتوب ورکولو لامل وګرځي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت زیاته کړې چې د افغانستان پراختیايي تګلاره هغه جامع واحد او اوږدمهاله سند دی چې د راتلونکو 5 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو ترلاسه کولو په پار چمتو شوی او ټولې اماراتي منابع په یو واحد مسیر رهبري کوي. د دغه مهم سند موخې د اسلامي احکامو پر بنسټ ښه حکومتولي، د سراسري امنیت ټینګښت او د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه، کارموندنه او اقتصادي وده دي. دغه راز د یاد سند په پلي کېدو سره بارونتیا او حساب ورکول او پر نظام به د خلکو او نړیوالې ټولنې باور زیات شي. ښوونې او روزنې، روغتیا او نور بنسټیزو خدمتونو ته به ښه لاسرسی پیدا شي. اوچا په افغانستان کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره 4.3 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر څخه له 4.3 میلیونه امریکایي ډالرو زیاته بشري مرسته ترلاسه کړې ده څو د هیواد تر ټولو زیانمنو ټولنو لپاره روغتیايي خدمتونه پراخ کړي. د دې مرستې له جملې څخه CERF له لوري د 4.89 میلیونه ډالرو ځانګړې مرسته WHO ته د زمینه برابره کړي چې 42 لومړني روغتیايي مرکزونه پر مخ بوځي، 15 د څارنې ټیمونه وګماري او 249 لومړني روغتیايي کیټونه د 14 ولایتونو لپاره برابر او ورسوي. همدارنګه د AHF لخوا د 1.9 میلیونه ډالر مرسته به د 6 فرعي روغتیايي مرکزونو، 10 د څارنې ټیمونو او 14 د بستري درملنې مرکزونو ملاتړ وکړي څو په 4 هغو ولایتونو کې چې تر ټولو زیاتې اړتیاوې لري د شدیدې خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د ژغورنې پاملرنه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه زیاتوي دغه مرسته په داسې وخت کې راځي چې د افغانستان روغتیايي سیستم له سخت فشار سره مخ دی او شاوخوا له 3 څخه یو تن حتی د بنسټیزو روغتیايي خدمتونو د ترلاسه کولو توان نه لري. د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزیر د اسلامي همکاریو سازمان سفیر الیاش سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل. د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالی د اسلامي همکاریو سازمان سفیر الیاش سره لیدنه کې د روغتیا په برخه کې د اړیکو په پیاوړتیا د غرض د ملک سلمان د بشري مرستو او همکارۍ مرکز لخوا د افغانستان د روغتیايي سکتور د ملاتړ او په افغانستان کې د راتلونکو روغتیايي پروګرامونو په اړه خبرې کړي. جلالی د اسلامي همکاریو سازمان رول په
اسلامي نړۍ کې ارزښتناک وباله او په وینا یې د اسلامي همکارۍ سازمان باید د روغتیا په برخه کې د افغان ولس پیغام او اړتیا له نړۍ سره شریکه کړي. نوموړي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی د خلکو حق وباله او ټینګار یې وکړ چې د روغتیا برخه باید له سیاست څخه لرې وساتل شي. نوموړي زیاته کړه هڅه کوي چې د نړیوالو مرستو ترڅنګ د خپلې داخلي بودیجې څخه په استفادې د روغتیايي سیستم پراختیا او معیاري کولو لپاره لا ډیر کار وکړي چې په دې وروستیو کې په یو شمېر سترو روغتیايي پروژو کار په چټکۍ سره روان دی. دغه راز د اسلامي همکاریو سازمان استازو هم د اړیکو پراختیا ترڅنګ په افغانستان کې د روغتیايي سیستم پراختیا او ملاتړ په موخه د همکارۍ ژمنه وکړه. د اماراتي شرکتونو لوی رئیس تتارستان ته په رسمي سفر ولاړ. د اماراتي شرکتونو په خبرپاڼه کې ویلي چې د اماراتي شرکتونو لوی رئیس مولوي احمد جان بلال د یوه لوړ پوړي پلاوي په ملتیا وړمه ورځ تتارستان ته په سفر لاړ. خبرپاڼه کې راغلي یاد پلاوی به چې په ترکیب کې د کانونو او پېټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدري هم د خپل سفر په ترڅ کې په پایتخت کازان کې د تیلو او غازو د صنعت په اړه جوړېدونکې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون ترڅنګ د آیل ګاز ان کیمستري تر عنوان لاندې نندارتون څخه لیدنه ترسره کړي. خبرپاڼه زیاتوي ټاکل شوي چې پلاوی به د تتارستاني چارواکو سره د صنعتي همکاریو په اړه وغږیږي او له پراختیايي پروژو به هم لیدنه وکړي. پاکستاني او افغان چارواکو د افغان کډوالو ستونزو سربیره پر دوه اړخیزه سوداګرۍ خبرې کړې دي. په پاکستان کې د اسلامي امارت سفارت ویلي چې پاکستان کې د افغانستان سفیر سردار احمد شکیب پرون د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي صادق خان سره د اسلام آباد په بهرنیو چارو وزارت کې لیدلي دي. خبرپاڼه کې د سردار احمد شکیب په حواله راغلي چې په یاده لیدنه کې د افغانانو لپاره د ویزې ستونزې، د افغان کډوالو او محصلینو اندېښنې، اړخیزه سوداګرۍ او یو شمېر نورو مشترکو موضوعاتو خبرې کړې دي. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې او د خوړو خوندیتوب او کرنې ترمنځ د همغږۍ غونډه ترسره شوه. له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې او د خوړو خوندیتوب او کرنې ترمنځ ناسته کې د همغږۍ په پیاوړتیا، ګډې همکارۍ او د دواړو خواوو ترمنځ د لا زیاتو اړیکو د رامنځته کولو په اړه خبرې کړي. د خوړو خوندیتوب استازو د مرستو د کچې د کمښت سبب له یوې خوا د بودیجې کمښت او له بلې خوا په ټولنه کې د امنیت ښهوالی یاد کړ او ویل چې دوامدار امنیت د خلکو ژوند ښه کړی او د دوی د خوړو اړتیاوې کمې کړې دي. د غرض له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې پلاوي د یادې ادارې د همکارۍ او ګډې همغږۍ د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 News 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.